پاکستان سقوط ته نږدې شو. د خیبر پښتونخوا څخه د ځینو سرچینو له قوله 2 میاشتې کېږي چې پاکستاني پوځ په ځانګړې توګه پولیسو دندې پرېښې دي. سرچینې وایي د پاکستاني پوځیانو دندو پرېښودو لوی لامل دغه هیواد کې ناامني او د پاکستاني طالبانو لخوا د پوځ پر سرتېرو وروستي مرګوني ګزارونه ښودل شوي دي. پاکستاني سیاستپوه وایي چې دا د پاکستان لپاره یو ډېر بد خبر دی. پاکستاني پولیس ځکه خپلې دندې پرېږدي چې په دې هیواد کې بد امني ورځ تر بلې زیاتېږي. د بد امنۍ اصلي لامل د پاکستاني طالبان دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ خلاف د خپلو پسرلني عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ چې له هغې ورځې را په دې خوا هره ورځ په پاکستاني پوځیانو خونړي بریدونه کېږي چې په زیات شمېر پوځیان پکې وژل کېږي. څو ورځې وړاندې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د مخالفو ګوندونو لخوا له دندې لرې شو او پر ځای یې د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د پنجاب ایالت پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف کېناست. شهباز شریف د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور دی. سیاسون وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د شهباز شریف کړنه به د پاکستاني طالبانو خلاف څنګه وي، خو موږ غواړو چې د پاکستاني طالبانو خلاف د جنگ اعلان وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.